حقانیه مدرسه ولې ډیواله شوه؟ په اړه یې ایډوکیټ همایون کاسای لیکي. دلته مدرسو ته د افغانستان د جهاد په وختونو کې د عربو ملکونو ډالر راچالو شو. تر دې له مخه به زموږ په مسجدونو کې طالبان اوسېدل او ګزاره به یې د کلي له کورونو په راټولو شویو زیرو او په ځینو کلیو کې د تېرې ورځې پاته سالن باندې وو. خو په اکثره کلیو کې غربت و او سالن به نه و. له کورونو به تشه ډوډۍ، کوم ته چې زیره ویل کېږي، دغه ورکول کېده. او کوم چې ډېر زیات غریبان کورونه وو، هغو دغه تشه ډوډۍ هم نه شوه ورکولی. طالبانو به له شلومبو سره دغه مړۍ خوړله او دغه د دوی خوراک و. چونکې غنم یعنې تش کاربوهایډریټ د دوی خوراک و، نو طالبان به په سرت چاغ او داسې پړسېدلي وو. جهاد راغی او ورسره مدرسې جوړې شوې او طالبان د مسجدونو پر ځای مدرسو ته ولاړو. هغه ځکه چې هلته د 2 وخته مړۍ مفته وه او د ډالر په باران کې دال او پټاټې هم مفتې ورکول کېدلې. کومو ملایانو چې مدرسې خلاصې کړې، هغه کروړپتیان شو او په غټو غټو موټرانو کې به ګرځېدل. د کروړونو روپو مځکې یې د مدرسو لپاره اخیستې وې. اوس چونکې جهاد ختم شو، نو د مدرسو اړتیا هم ختمه شوه. بل عرب په خپله چونکې د تیلو په پیسو کې مست و او اوس ورو ورو هغه تیل پر ختمېدو دي. او بل لوري ته نړۍ هم د ګرین انرژي په لوري روانه ده. نو عرب اوس خپل معیشت ته تغیر ورکوي او له ټوریزم یعنې سیلګرو معیشت جوړوي. په ژمي کې عرب ملکونه د یورپیانو، جاپانیانو، چینایانو او نورو یخو ملکونو وګړو لپاره خوندور ځای دی. د سیلګري معیشت لیبرل اقدار او قوانین غواړي. نو عرب ملکونه اوس پر دغه لاره روان دي. د جهاد په وخت کې سلفي اسلام خورول د سعودي عرب ایجنډا وه. نو د تبلیغي جماعت او مدرسو له لارې دغه کار ته دوام ورکړل شو. په اولو کې زموږ دیوبندي ملایان د تبلیغ مخالفت وکړ، خو بیا د جمعیت علمای اسلام له لارې ملایانو ته وویل شو چې دا موږ ته سیاسي ګټه کوي، نو مخالفت یې مه کوئ. زموږ په مسجدونو کې چې پر تبلیغیانو کوم بندیز و، ملایانو هغه پورته کړ او په خرپ تبلیغ پیل شو. نو خبره ټوله د قامي مفاداتو ده، نه د مذهب خبره ده او نه د پریکو. که امریکا ده، که یورپ او که چین دی، که روس او یورپ دی او که عرب، ټول خپل ملکي او قامي مفادات په نظر کې ساتي او د هغه مطابق ستراتیژي جوړوي. د افغانانو جنګولو ته یې اړتیا وه او دا کار یې یوازې د مذهب له لارې کېدلی شو او د مذهبي جذبې راپارولو بهترینه لار مدرسې او تبلیغ وه. امریکا کله د جهاد پرچار کوي او کله د لیبرالیزم او د ښځو د تعلیم او برابري. چین د خپلو ملکي مفاداتو لپاره د خپل نظریاتي ملګري روس پر ضد د امریکا او کیپیټالیسټ یورپ سره ولاړ و. بیا چې وخت بدل شو، نو امریکا د لیبرل ډیموکراسۍ سرخیل شو. خو چې په کوم ځای کې به یې له مذهب سره ګټه تړلې وه، هلته یې مذهبي جذبات راپارول او چیرې چې به په ډیکټیټرشپ کې د دوی ګټه وه، هلته به یې ډیکټیټرانو سره ملاتړ کولو. جنرال ضیاءالحق، جنرال پرویز مشرف، صدام حسین او داسې نورې په درځنونو بیلګې. بیا چې د افغانستان له لارې په دغه سیمه کې بیرته اړو دوړ ته لاره برابروله، نو هغه حکومت چې دوی جوړ کړی او 20 کاله ساتلی و، هغه یې د سترګو رپ کې له منځه یووړ او هغه طالبانو ته یې بیرته افغانستان وسپارلو، له چا څخه چې یې په زور نیولی و. خپله یې راویستل او واک یې ورکړ او اوس د نجونو د تعلیم پروپیګنډه کوي، حالانکې په حقیقت کې دوی نه د نجونو له تعلیم سره همدردي لري او نه له افغانانو سره. تش د خلکو په سترګو کې خاورو اچولو لپاره دا کار کوي. که یې سبا ګټه او مفادات د طالبانو په لرې کولو او بیرته ولسواکي راویستلو کې وه، نو سبا به بیا دغه کار کوي. د مدرسو دا وخت اړتیا نشته. طالبان دومره ډیر شوي چې اوس یې فاتحې ته ولاړ شي، نو 5 ناست وي، دعاګانې کوي او هغه هم تش د دې لپاره چې د غرمې مړۍ هلته تاوان کړي او د مړۍ د پسماندګانو
له احساساتو څخه ګټه واخلي او زر 2000 کلداري ترې ترلاسه کړي. مدرسو ته د عربو فنډونه بند شو او دلته ولس هغسې غریب دی ځکه د مدرسو طالبان اوس بیرته کور په کور چندې او زیرې ټولوي. په افغانستان کې خو لا ښه شو، واکداري یې ترلاسه کړه، په پاکستان کې خو تس لاس پاته سو. اوس که جنګ کوي نو سیاست او حکومت به پرېږدي، دلته خو د ووټ له لارې څه ناڅه برخه له وختونو لري او که جنګ نه کوي د مدرسو طالبان به له لوږې لا خو ټوپک اخلي او لا به مدرسه پرېږدي او د هنر لاره به خپلوي، هغه ځکه چې د مفتو د خمیرو وخت اوس ختم دی.